په موجوده حالت کې د پیپلز پارټۍ جیالې د مجلس وحدت المسلمین ورکران او د جمعیت علماء اسلام ابابیل څه طرز عمل اختیار کی انلاین یو خدا چې د جی آی اف او مجلس وحدت المسلمین ورکران د یو بل ته فرند ریکوست لیګل شروع کی دویم د مجلس وحدت المسلمین ملګری دی خامخا د پاکستان پیپلز پارټۍ د یوټیوب چینل سبسکرایب کی فی الحال البته تر امر ثانی دی بل ایکون کوم غنټي چې دا غدینه دواوي دین علاوه دی جماعت اسلامی والا او مجلس وحدت المسلمین والا دی یو بل فرند کولای شي البته په ټوئیټر دی خیر دی په ایکس باندې یو بل سره فالو کیوسیږي اس پته نه لګي امکانات د پرویز خټک د ورکرانو د مجلس وحدت المسلمین د ورکرانو ترمنځ فی الحال زم سوچ کوم تاسو سوچ وکئ البته دیو په یو بل لاسی د یو بل پروفایل فیسبوک باندې وزټ کئ خو یو بل دی فالو کئ نه یو بل دی فرند کئ نه تر امر ثانی ځکه سهم کې دی شي امر ثانی مطلب د بل امر پوري د بل حکم پوري پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون جیالې او متواله دیو دی په الحال په خپل هدونه کې اوسېږي په ټوئیټر دی یو بل انفالو کې خیر دی په فیسبوک د دراتلونکو 40 غنټو پورې انتظار وکي البته د سی فرست اپشن چې کوم دی په فیسبوک یو بل توهلې دی هغه دی په الحال په ډیفالت باندې ولګي یعنی هغه سی فرست والا اپشن چې کوم دی نو هغه دی په ډیفالت ولګي د معمول مطابق دی یو بل صرف ځان خبري ځکه د کنزلو روخ د کنزلو چې کوم توفونه دي د غیر روخونه سټیمم د ځنی خلکو ته کېدې شي او تاسو د خان صاحب ریکوست کوئ د مجلس وحدت المسلمین د سربراہ خاغلی عمران خان صاحب د فرند ریکوست سپیکر کوم جی واي والا یا نېشنل پارټي والا ته نېشنل پارټي والا ته د امر ثانی پورې کم امر نشته البته په حالاتو د نظر ساتي او د پریخونو باندې زور ورکی چې صبر تحمل نه کار واخلي او د بهمي افهام او تفهیم په بنیاد دی د معاملاتو حل کولو د 1973 د آئین په تناظر کې دی د معاملاتو د مخ کې بوتلو د جمهوریت او د قام د وسیع تر مفاد لپاره دی په ټوله سوشل میډیا ان پی والا ملګری هم نظر وساتي نو د لنډي خبرې وي او دا سپارښتنې وي د لپاره چې په سوشل میډیا آنلاین مونږه نن سبا څنګه بیهیو کو دا امرونه چې کوم دي نو دا د راتلونکو 40 نواله د 48 غنټو پورې دي 48 غنټې بعد بیا فیصله کو چې څوک یو بل فالو نه کی څوک یو بل فرند نه کی د بل ایکون والا سبسکرایب بٹن او د بل ایکون د سی فرست والا دغه اپشنز باندې راتلونکي وخت کې 48 غنټې بعد خبرې کو خو د اوسه پوری سیاسي جوګاړ هم دغه روان دي او یو بل تر بهر حال په ورځونه اسمره امکان لري ځان وساتو کورم ودان د وخت راکول ور سره پاتې کېدو